د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند د مالوچو په کوڅه کې نن شاوخوا 3 بجې د سبزیو په یو دوکان کې د یو ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې 9 تنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. امنیتي چارواکي وایي په چاودنه کې یو ملکي وګړی وژل شوی او د یوې مېرمنې په ګډون 8 تنه نور ټپیان شوي دي. در این حادثه متاسفانه تعداد 8 نفر زخمی است، 1 نفر شهید که از جمله زخمی ها یک اثر است. له بلې خوا عیني شاهدان د پیښې په اړه داسې وایي. دلته چې اول موږ دلته ولاړو چې درز وشو دا زرنج والا ویل چې دا پرستي ده ټول پرستي کې خو هغه ټول پرستي کې لاس کې کس نه معلوم نشو او زرنج والا اوس انسي بوتلو چې رینجر کې دوه کسان درې زخمیان شو هغه کس مون وځلانه ما هغه ته نه وته څو نو دنه پکې. د معلوماتو له مخې ټپیان د عامې روغتیا حوزوي روغتون ته د درملنې لپاره لیږدول شوي. د عامې روغتیا حوزوي روغتون د چارواکو په وینا د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی.